د افغانستان تر خاورو لاندې شتمني. افغانستان که څه هم د ځمکې په سر یو له غریبو هېوادونو څخه دی، خو د ځمکې لاندې شتمني د دې هېواد لویه اقتصادي سرچینه بلل کېږي. د افغانستان دا غرونه رغونه د لیتیمو ترڅنګ خورا زیات معادن لري چې په مسلکي ډول استخراج یې د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راولي. د راپورونو له مخې افغانستان یوازې د لیتیمو داسې لوی زیرمې لري چې تر $1 ټریلیون ارزښت لري. د قانونو چارو ځینې بهرني متخصصین وایي چې د افغانستان لیتیم د اقتصاد له لحاظه د سعودي عربستان د تیلو ذخیرو سره برابر دي. له لیتیمو څخه د بیټریو جوړولو ترڅنګ په مختلفو برېښنایي توکو کې کار اخیستل کیږي، خو په زیاته کچه ترې د موټرو، موبایلونو او نورو ګڼو برېښنایي توکو بیټریو کې کار اخیستی کیږي. په نړۍ د اقلیمي بدلون څخه د خلاصون لپاره د تیلو پر ځای د برق کارولو د بیټریو بازار ګړندی کړی، ځکه په نړۍ کې ورځ تر بلې د تیلو سوځونکي موټر او نور ماشین آلات برقي کېږي چې له همدې امله د بیټریو اړتیا زیاتېږي. دا چې د بیټریو او نورو برېښنایي توکو کې لیتیم کاریږي، نو په همدې خاطر په نږدې راتلونکي کې به لیتیم په نړۍ کې د نفتو یا تیلو ځای نیسي. افغانستان هم د هغو هېوادونو په لیست کې راځي چې د لیتیمو بډایه زیرمې لري، چې په مسلکي ډول د دې زیرمو استخراج د هر افغان په ژوند مثبت اغیز کولی شي. همدارنګه د مرکزي افغانستان د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند د مسو یو لوی کان دی چې په افغانستان کې د مسو تر ټولو لوی او په نړۍ کې دوهم لوی کان بلل کېږي، چې د اټکل له مخې له 11.3 میلیونه څخه تر 12 میلیون ټنو پورې د مسو زیرمه لري، چې ارزښت یې تر $100 میلیارده پورې اټکل شوی دی. مس چې د ورځنۍ ټکنالوژۍ له پرمختګ سره نور هم ارزښتمن کېږي، د ځینو احصایو له مخې د افغانستان د کاني زیرمو ارزښت شاوخوا $3 ټریلیونه اټکل شوی دی. همدارنګه افغانستان د ډبرو سکرو هم خورا لوی کانونه لري، چې لومړۍ څېړنه یې د هندي جیولوجستانو لخوا ترسره شوه. په دې څېړنه کې د افغانستان د ډبرو سکرو پراخوالی مجموعاً 10,000 کیلومتره مربع ښودل شوی، چې د 1100 پیژندل شویو کانونو ظرفیت 500 میلیونه ټنو پورې رسیږي. افغانستان د نورو قیمتي کانونو ترڅنګ د لاجوردو هم لوی کانونه لري. د افغانستان، تاجکستان او پاکستان په لویدیځ کې له زرګونو کلونو راهیسې د لاجوردو کان کیندل شوی، او دا سیمه اوس هم د نړۍ په کچه د دې قیمتي ډبرو اصلي سرچینه بلل کېږي. تاریخ پوهان وایي داسې انګیرل کېږي چې د مصر د مقبرو په بوتانو کې لګول شوي لاجورد په زرګونو کاله د مخه د افغانستان له بدخشان څخه راوړل شوي وو. افغانستان د قیمتي ډبرو د کانونو استخراج خورا اوږد تاریخ لري. په 2010 کال کې د امریکا ځمکپېژندنې بنسټ اټکل له مخې افغانستان کې د مسو، زرو، لیتیمو او نورو فلزاتو زیرمې شته چې نړۍ کې کم موندل کېږي. د دې ارزونې له مخې هغه مهال د دې زیرمو ارزښت له $1 ټریلیون نه تر $3 ټریلیونه اټکل شوی و. د معلوماتو له کتلو او اورېدلو نړۍ مننه. که مو معلومات خوښ شوي وي، له خپلو دوستانو سره یې هم شریک کړئ.